الله أكبر. داقينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسلبا ولكي سورة نوح دم ثابت ده إمام نسائي برواية كده أو خسي رواية الحمد لله. داقينا بعد الله أكبر. الله أكبر بويا كي سبرا فرزيم كي دا سون تكبير شو دويم. بیا داقینا بعد درود ابراهیمی ہوئے. درود ابراهیمی دیتا وایو ها یعنی بھائی کہ بم ٹانکینے لگے دا زان درود ابراهیمی سے دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ديك الداء الفاظ ندي ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زان نزياتيك درود ابراهيمي دا تجي فرض منزب اخرني قاعده کی کینی کنه او یا نفلی منزب اخرني قاعده کی کینی اكم درود شيء دق درود بوي داغينا بعد الله اكبر دا دريم تكبير شو وش دعاء واحد دعاء كانوا مسألة روانة تفصيلا هر الدعاء ثابت دا قد تويلي شي ثابت دعاء كانوا كي بتبديلين راولي او كدي ثابتنا على ويو دعاء كي نوم بكي سحرج نشتي ولي زكي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث کی ویری چی اخلصوا له في الدعاء دې مړي د پاره دعا ډیر په اخلاص سره غواړي لکه اوس سړی عربي باندې پوي او لګیا دې یو دعای پکې وی چې یا الله ته وبخي او رحم پیو کې او آخرت ته سفر ہوتا آسان کې او دا قبر ہوتا رڼا کې او هغه دعا یعنی دسی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الفاظ نه دي ثابت نو حرج پکې نشته ولې پکې حرج نشته دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې را نقل دي بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې را نقل دي او دغه شان د سلف صالحین نو که چېرته دا خبره تحدید کړی شوی وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتېږي خیر همدې دې مسلې ده او دا مسله انشاءالله تفصیلا د دعاګانو را روانه او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم وو صرف یوه دعا راته یاده ده نا اللهم لا تحرمنا اجره دا بکی نه وي دا بکی نه وي دعا ته قضیې پورې وکړم چې د احسان سي وي دا هم نیمګړي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا خو سره بکی نه وي زه په دې دعا اعتراض نه دعا ښه صحیح ثابته ده خو همدقه یو راته یاده ده یو راته یاده په دې چې بس مولوي صاحب راته ټول عمر همدقه ویلي الته مسله دي مذهب 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 دا خبره ټول راتنګي شوی دي کچرته مسله دا وایي چې ورور د پیغمبر تابعداري پکار نو خيسته خيسته دعاګانې تاسو ووري پر روانو د رسولو کې مزیداری دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي د صحابه کرامو او په دې باب کې موږ چې کوم کتاب لیکلی دی رحیق الازهار فی الادعیه والاذکار الحمدلله په هغې کې ما د جنازې په دعاګانو کې ډېرې دعاګانې بیان کړي دي سره د ترجمې نو که چېرته دغه کتاب هم را پیدا کو او دغه دعاګانې م یادې کړي لوی خیر به درته الله نصیب کړي سره د ترجمې لاندې د هرې دعا سره ترجمه او الحمدلله د هرې دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا ټول پکې هلته موجود دي نو د دې نه بعد بیا دریم تکبیر نه بعد به څه وکړي دعا به وغواړي بیا الله اکبر څلورم تکبیر که څلور تکبیره کوې به بیا په دې سلام ګرځي د سلام د ګرځولو دوه طریقې ثابتې دي د یوې په باره کې انتهایي مضبوط روایت راغلي دي او یو په یو روایت کې راغلی بعض علما یې صحیح کوي او بعض ورته کمزوري وي خو که څوک په عملو کې څه حرج پکې نشتي یو طریقه دا ده الله اکبر السلام علیکم ورحمة الله دا په ډېرو حدیثونو کې راغلي دي
او خو په صحیح سند باندې روایتونه کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دوه علم ثابت دی او بعض علماو ته صحیح وایي نو که چېرته څوک دوو طرفونو ته سلام وګرځوي نو څه حرج پکې نشته دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي دا د جنازې د منځه طریقه وه